نږدې راتلونکي کې به له کندهار څخه تر کوټې او جلال آباد څخه تر پېښوره د مسافر وړونکو بسونو تګ راتګ پیل شي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو کابینې له کندهار څخه تر کوټې او جلال آباد څخه تر پېښوره د مسافر وړونکو بسونو تګ راتګ تصویب کړ. نن سه شنبه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د کابینې غونډه کې اړوندو ادارو ته لارښوونه شوې چې د دغه پروسې پاتې مراحل په لنډه موده کې بشپړ کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسافر وړونکو بسونو د بیا فعالېدو غوښتنه کړې وه. په 2006 کال کې هم د جلال آباد او پېښور ترمنځ مسافر وړونکو بسونو تګ راتګ پیل کړی و، خو تر څه مودې وروسته یې فعالیت بیرته ودرېدی. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د بسونو د تګ راتګ موافقه شوې وه. همداشان د افغانستان پخوانیو حکومتونو پر وخت په 80 او 80 لسیزه کې هم د جلال آباد او پېښور ترمنځ بسونو تګ راتګ کاوه. همداراز کابینې د شهداو او معلولینو وزارت ته دنده سپارلې څو یوه ځانګړې طرحه جوړه کړي چې له مخې یې د مخکیني حکومت د معلولینو لپاره د ځانګړو مالي مرستو پلان جوړ شي. همداراز د کرنې وزارت ته سپارښتنه شوې چې د کرنې په برخه کې د بهرنیو کورنیو پانګوالو پانګونې ته زمینه برابره او دوی ته دې ځمکې ځانګړې کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.